إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بشک الله تعالی نه بخشي دا چې د هغه الله تعالی سره د څوک شریک کړی شي او بخشي هغه ګناه چې له د شرک یا کفر نه کم وي د چا د پورا چې وغوړي او څوک چې د الله تعالی سره شریک ونیسي نو یقینا هغه ډېره لویه ګناه جوړه کړه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا توس هغه کسو نه دي کتلې چې خپل ځونونه پوکوي داسې نه دو بلکې الله تعالی پوکوي چاله را چې وغوړي او په دوی به د کجورې د نري تور په برابر هم ظلم ونه کړی شي. آیا توس هغه کسو نه دي کتلې چې خپل ځونونه پوکوي داسې نه دو بلکې الله تعالی پوکوي چاله را چې وغوړي او په دوی به د کجورې د نري تور په برابر هم ظلم ونه کړی شي. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ته وګوره دوی څنګه په الله تعالی باندې درویغ ورتپي او دا درویغ د ښکاره ګناه کېدل د پورا کافي دي. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا تو هغه کسونه ته نه دي کتلې چې هغوی ته یوه برخه د کتاب ورکول شوې وه چې هغوی ویس په بوت او په شیطان هم ایمان راوړی او د کافر شوي کسان مشرکان یې په باره کښې وایي دا مشرکان کفار د مؤمنانو نه زیات 100 ملیار من دین کې دي.